ننګرهار کې سپینغر لوړو زده کړو مؤسسې په کوربتوب په افغانستان کې طبي سیستم او خدمتونو ته کتنه، فرصتونه، ستونزې او حل لارې تر عنوان لاندې ملي علمي څیړنیز کانفرانس پیل شو. مسؤلین وایي دا کانفرانس به 2 ورځې دوام وکړي چې د استادانو او څیړونکو له لوري به 9 څیړنې ګډونوالو ته وړاندې شي. د ننګرهار مرستیال والي ولسي ستونزې د حل په موخه واورېدې. د ننګرهار مرستیال والي مولوي عزیز الله مصطفی د خپل کار په دفتر کې د ګڼ شمېر ولسي وګړو ستونزې، غوښتنې او عریضې د حل په موخه واورېدې او اړونده ادارو ته یې د قانوني اجراتو لازمي سپارښتنې وکړې. ننګرهار کې د غلو د یوې ډلې 4 غړي ونیول شول. د ننګرهار بهسود ولسوالۍ امنیتي منصوبینو له لوري د غلو د یوې ډلې 4 غړي چې د چاقو په وسیله خپل منځي نښته هم کړې وه او په ترڅ کې 2 تنه ټپیان شوي ونیول. د افغاني سرې میاشتې ټولنې عمومي رئیس شیخ شهاب الدین دلاور د لوګر ولایت د سرې میاشتې ریاست ودانۍ د جوړولو چارو پرانیسته وکړه. د پرانیستې په جوړو شویو مراسمو کې شیخ شهاب الدین دلاور وویل دا د خوشحالۍ ځای دی چې د اسلامي نظام تر سیوري لاندې د پراختیایي پروژو پرانیسته کوو. نوموړي ژمنه وکړه چې د اسلامي امارت تر چتر لاندې به په لوګر کې نورې پراختیایي پروژې هم پلې کړي. د کانونو او پټرولیم وزیر ملا هدایت الله بدري په کابل کې د ایران له سفیر علي رضا بیګدلي سره کتلي دي. باختر اژانس ته د کانونو او پټرولیم وزارت د معلوماتو له مخې په دې کتنه کې دواړو لوریو د اقتصادي همکارۍ د پیاوړتیا، دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا، د بېلابېلو برخو په ځانګړې توګه د هېواد د کاني زیرمو په برخه کې د پانګونې په اړه خبرې کړي دي. او د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزیر مولوي امیر خان متقي پرون د پاکستان د لومړي وزیر له مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر محمد اسحاق ډار سره ټلیفوني خبرې کړي دي. یاد وزارت د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي چې په دې ټلیفوني خبرو کې پر 2 اړخیزو اړیکو، ترانزیټي مسایلو او د سیمې په حالاتو خبرې اترې شوي دي.